د جنرال سمې سعادت خبر را سره ضرور اوري چې جمهوریت کې څومره خیانت شوی ده. فکر کوم چې څادر پر اچولې ده ک ګناه دغه چاته ورګرځي چې ازبکستان او ترکمنستان ته د وطن تیاری واړولي. او زه فکر کوم دا لویه بدبختي د پاکستان ما مخکې وکتل 15 بالا تیاری عملیاتي لري او موږ 2 شپې ته 3 شپې ته تیاری د جمهوریت وتختول شلې لارې ازبکستان او تاجکستان کې 15 بالا پر تاریخي دي. دا خو لوی خیانت زما په ان باندې چې د تیاری انتقال شلل ته په هر صورت باندې زه فکر کوم دلته تخنیکی خبره باید وکړو. کونړ دا مزار دره چې د نورګل سوالین د ډېر تنګ دره ده دلته نشي کولای چې شل او دیش تیاری پرواز ورکړي. د تیاری ځان یو مدیریت غواړي چې یو بل سره ټکر ونکړي بلند ډېر منظم پلان باندې خلک لاړ شي کله چې د بل لار نه پراته شي لکه دخولي او خروجي ته جوړ شي د درې ته هوایي دهلیز هوایي چې ورته وایي دا به بعدي خبرې دي. ولې زما په نظر باندې اول کار مهم کار دا دی چې څوک اداره او تجمد زخمیانو او تجمد مرستندو کومکونو دا ټول باید نورګل ولسوالۍ کې زمونږ وطنداران د هرات نه د راټول شوي دي. امارات متحده عربي امارات خپل کومکونه جلال آباد ته ورسول قطر رسي نور ملګری ملتونه رسي جلال آباد کې کتکیږي تیارونه د ټرکونه موټر ټول دا وراوړي باید نورګل ولسوالۍ ته نورګل ولسوالۍ کې تجمد باید نظم باید عدالت باید چې کوم خلک اسیب دیدګانو ته چې zarar لیدل هغه ته باید کومک ورسوي او میډیکل ټیمونه چې جلال آباد ته زپېږي دوستان مونږ جلال آباد ته تللی جلال آباد کې کوي نورګل ته راشي جلال آباد خیر خیر دی ولې لاره وګدوي په زخمي باندې نورګل ولسوالۍ کې کېنه یا مرکز جوړ کړي د صحیح زخمیان به لندن راوړل کیږي هلیکوپټر به کته کوي تاسو به تداوی کوي فلټر کوي به بعض خلک چې زخمیان تکلیف ډیری بیا غروسته کابل ته په موټر کې منتقول شي د عمومي شارع باندې ولې نورګل ولسوالۍ مرکز چې باید د ټولو د کومکو ام د مرستندوی کومکونو هم دغه یو بل ټکی غواړم یادوري وکم څنګه وایي څلور کال کې طالبان راغلي هر کال په افغانستان کې یو حادثه کیږي تاسو وګورئ بدخشان هرات زلزلہ پکتیا کې لوی زلزلہ نن اوس په کونړ کې وشله هر کال دا بدبختی را روانه ده هر کال. زما مشوره هیله دا ده چې د دې حالات لپاره باید آمادګي ونیول شي. دا چې وایم دا څلور 15 ټکي دي په داسې عملیاتونو کې چې افغانستان کې الحمدلله جنگ نشته هیڅ نشته کوم لشکرکشي چې تخوان د اردو دوله کویونیم لا کردل ټوله پرته ده په داسې حالات کې باید منظم پلان ته جوړ شي چې څه باید شي زخمیانو تجمع د مرستندوی تجمع څوک اداره د عملیات دی پیسې مرستندوی عملیات دا باید څنګه مدیریت شي. اوس د جنگ عملیات نه باید د مرستې عملیاتو باندې درس ورکړي شي تعلیم پیو شي پرواګان پیجلا شي دفاع وزارت کې په سره میاشتې او د نور وزارت خانو د ساتھ امیر سره نور سره اندې لپاره باید مسلکیتوب ضرورت دی. دلته په دوا چې نه کیږي چې خلک ولای دواګانې کوي په دواګانې خو هر کال منګه وکړي غوړ وطن تبا شو په دواګانې چې نه کیږي دلته تدبیر وکړ دی عقل وکړ دی که چې تمنګ تاسو خپل هیواد ته خپل خلکو ته لږ زره هم په صداقت باندې خدمت کړی وای نو هیڅ کله به داسې نورین سره منګ تاسو نه مخ کېدلو که سره کم جوړ کړی وای یا هم برقم جوړ کړی وای یا هم د اوبو مدیریت هم کړی وای خو هیڅ چا داسې نه دي کړي. هر چا په خپله تبه باندې راغلي دي او په خپل جبونه ډک کړي دي او د دې جنتلي دي. نو تر اوسه پورې چا په افغانستان کې خپل خلکو لپاره خپل ولس لپاره خپل هیواد لپاره هیڅ چا په صداقت باندې تر اوسه پورې کار یا خدمت تر اوسه پورې نه کړی. هر یو اوس باو کوي یا هم داسې غږیږي که چیرته تاسو هغه وخت کې مشران وای تاسو یعنی هر څه په لاس کې وو که تاسو لږ زره خدمت کړی وای نو ولې به دا حالت راته